یوه ورځ په ځنګل کې یوه بیزه بېغمه ګرځېده. یو کارغه چې په ونه کې ناست و د بیزې په بېغمه ګرځېدو ډېر زیات حیران و او د بیزې نه یې تپوس وکړو: بیزې خورې، ته چې په ځنګل کې داسې بېغمه ګرځې نو ستا زړه کې د چا یره نشته؟ دې خبرې اورېدو سره بیزې کارغه ته وویل: کارغه ورورې، زما د بېغمه ګرځېدو وجه دا ده چې څه وخت مخکې د یو زمري نه یو وړوکی شان بچی پاتې شوی او هغه مړه شوې وه، او ما چې هغه ولید نو زه ډېره زیاته خفه شوم او هغه مې ځان سره بوته او خپل پی به مې ورلا ورکول. اوس هغه لوی شوی دی او هغه په ځنګل کې اعلان کړی دی چې که چا زما مور ته په بد نظر وکتل نو ښه به نه یرله. ای د ځنګل ځناورو، ټول زما دا یو خبره په کولاو غوږونو واورئ. دا بیزه زما مور ده. دې بیزې زه په خپلو پایو رالوی کړی ما. که چا هم دې بیزې ته د نقصان ورکولو کوشش وکړو نو د هغې انجام به ډېر زیات بد وي. د هغه د اعلان نه پس اوس د ځنګل په یو ځناور کې هم دومره همت نشته چې ما ته پورته وګوري. د بیزې خبرې اورېدو نه پس کارغه سوچ شروع کړو: کاش چې ما ته هم په ژوند کې د یو داسې نیکۍ موقع ملاو شي چې ما ته هم په ټولو مرغو کې عزت ملاو شي. د سوچ کولو نه پس کارغه د هغه ځای نه والوته. څه مخکې الوتو نه پس د کارغه نظر ښکته په سیند کې ولګېد چې یو منګک په سیند کې غوپې خوري او د بهر راوتو کوشش کوي. کارغه چې ولیدل چې منګک مصیبت کې دی نو هغه سمدستي لاړ او منګک یې راوباسه او په ځمکه یې کېنو او په خپلو وزرو یې ورلا هوا ورکول شروع کړل. کله چې منګک لږ ښه شو او ولیدل چې کارغه د هغه خوا کې ولاړ دی نو هغه د کارغه وزرې کوترول شروع کړل. کارغه د نیکۍ کولو په سوچ کې و او منګک ورلا وزرې کوترولو کې مصروف و. کله چې منګک وزرې کوتر کړې نو هغه خپلې سوړې ته منډه کړه. چې کارغه ولیدل چې منګک اوس ښه دی او خپلې سوړې ته لاړه نو هغه هم د الوتو کوشش وکړو. د الوتو کوشش سره کارغه په ځمکه راخلاص شو. اتفاقاً دغه وخت هغه بیزه را روانه وي چې کارغه یې ولیده نو تپوس یې ترې وکړو: کارغه ورورې، دا په تا څه پت را پرېوته دی؟ دې خبرې اورېدو سره کارغه ډېر زیات غوسه شو او بیزې ته یې وویل: غلی شه، دا هر څه ستا په وجه وشو. ولې ما څه کړي دي؟ ستا د خبرو نه زه ډېر زیات متاثره شوم او ما په زړه کې اراده وکړه چې زه به هم چا سره نیکي کوم او ما منګک سره نیکي وکړه. د سیند نه مې راوباسه او هغه زما د نیکۍ په بدل کې زما وزرې کوتر کړې او وتښتېده. کمکله چې نیکي دې کوله نو چېرته د زمري بچي سره به دې کړې وه که نه؟ نو تا منګک سره کوله؟ منګک خو به درته خپل اصلیت خو که نه؟ بدذاتو سره خو چې نیکي کې نو هم دغه حال به چې کوم ستا دی. تا د میاں محمد بخش رحمت الله علیه هغه شعر نه دی اورېدلی چې نیکي د نیکذاتو سره وکړه نو نسلونه به یاد ساتي، او په بدذاتو احسان وکړه نو فتنې به در سره چلی. د کارغانو بچي کې هیره هم راغونډئ نو بګلو ته نه رسي، او دغه شان که د ترخو اوبو کوی ته خوږه هم واچي نو هغه خپل تریخوالی نه پرېږدي.